د اسلامي امارت د څلورمې کلیزې پر وروستۍ ورځ کابینه له سرپرستۍ ووته او د حکومت مشر د یو حکم پر اساس وویل چې تر دې وروسته باید وزیران او کابینې ته د سرپرستۍ کلمه ونه کارول شي. تیرو څلورو کلونو کې د اسلامي امارت کابینه سرپرسته وه، خو بیا هم ډیری وزیران پر همغو لومړنیو څوکیو پاتې سول او په کم شمیر کې تغییرات راغلي دي. ولی پوښتنه دا ده چې دا اقدام به د افغانستان لپاره کومه ګټه ولري؟ په کور دننه به د سیاسي ثبات لپاره کومه نوې هڅه وي او که نه؟ او تر ټولو مهمه دا چې یو شمیر هغه کسانو ته کوم ډول پیغام دی چې لا هم حکومت کې مشارکت ته په تمه دي. درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمد یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د بحث درانه ګډونوال مو دي د سیاسي چارو کارپو خوشحال حسن احمدزی صاحب، همداشان د سیاسي چارو کارپو موینګل څمکنی صاحب او په څو شیبو کې به راسره د سیاسي چارو شنونکی عبدالصادق حمیدزوی صاحب هم په بحث کې یوځای شي. څمکنی صاحب، له څلورو کلونو وروسته د کابینې سرپرستۍ ته د پای ټکی څه پیغام لري؟ د لوی بخونکي او مهربان الله په نامه تاسو ته، احمدزي صاحب ته، همداسې صادق خان صاحب ته چې رابشي سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. اصلا د رابشو د دغه اقدام چې د اوس شوی دی دغه ولې څلور کاله دغه سرپرسته کابینه پاتې شوه. راځو شاته د دوحې تړون ته. د دوحې په تړون کې د حکومت په بڼې او څرنګوالي باندې هم هلته یو نوټ شته. هغه کې ویلي دي چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي جوړښت بڼه به نه جمهوریت وي نه به امارت وي او په هغه کې به د افغانستان اسلامي دولت وي. بله. دغه ته په کتو سره د موضوع داسې پاتې وه ځکه د دوحې تړون د نقص په صورت کې به دا موضوع ختمه وي. نو که موږ په ډیپلوماتیک عرصه کې فکر ورته وکړو نو هغه حکومت چې په رسمیت پیژندل شوی وي هغوی بیا د دغسې فرضاً موقته کابینه نشي ساتلی. هغه د موقتې کابینې هغه صلاحیتونه او واکونه محدود وي. په هر څه چې کېږي په وزارت کې وزیر مسؤلیت په غاړه نه اخلي. خو دا خپله چې په څلورم کال یې پوره شو په هغه لمانځغونډه کې چې په لویه خیمه کې دایره شوې وه مستقیما دا حکم واورول شو، خلکو سره شریک شو چې امیر المؤمنین دا حکم کړی دی چې بعد له هغه نه به سرپرسته اداره نه وي، دایمي اداره به وي. بله. نو دا خپله د دې معنا هم لري چې هغه څوک یا چې د دغې ته په تمه وو چې بالاخره به یوه اډانه د حکومت به رامنځته کېږي، دا هغو ته یو ثابت پیغام و چې دا بیا نه کېږي. او د بلې طرفه دغه مسله که چیرې د سرپرستۍ موضوع ختمه شوه دلته به وزیران هم یو قوت واخلي. هر وزیر به خپل مسؤلیت د ځان سره ساتي. نو داسې دی چې ډیری حالتونو کې چې موږ ورسره مخامخ کیږو هغه دا دی چې د اسلامي امارت کوشش کوي چې په شکلو د اشکالو سره دنیا وپوهوي چې موږ قوت یو، موږ واقعیت یو، موږ په ټوله اراضي باندې مسلط یو، قوانین مو پکې جاري دي، پلازمینه مو په لاس کې ده. دا هغه څه دي چې د رسمیت پیژندنې دپاره د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا وبخښئ د منشور کې همدا موضوع تسجیل ده چې څوک چې دا شرایط پوره کړي هغه باید په رسمیت په رسمیت هغه درې ټکي چې دي هغه خو د اولې ورځې نه دا کار شوی و، پوره و. نو دا چې دوی پکې خنډ و ځنډ راوستو زما په فکر په کار دا وای چې د اسلامي امارت سره دوی دایم الوقت نږدې نه کار کړی وی په د څلورو کلونو کې چې بالاخره دغې موضوع دپاره د یو پای ټکی پیدا شوی وی. همغه و چې امیر المؤمنین په دې مورد یو اړخیز حکم وکړو چې تر څو پورې د کابینه دایمي کړي. بله. د دغې دایمي کابینې پر جوړښت باندې یا جوړېدلو باندې یا چې اوس دایمي کابینه شوله د بهرني تعامل لپاره څومره لار ښه هواره سوله؟ که چیرې د یغو پالیسیو ته پام راوګرځوو، همدغسې منشور ته د ملګرو ملتو پام راوګرځوو، نو دا ورسره په ټکر کې ده خپله.
ځکه هغوی په دې باندې اوس پوه شول چې دلته د راتلونکي دپاره کوم د جوړجاړي خبره پای ته ورسېده، د اسلامي امارت پای ته ورسېده. یعنې د نوي حکومت د جوړېدلو خبره چې د اسلامي حکومت جوړېدل چې د دوحې په تړون کې هغه نور منتفي دي. هغه منتفي دي. د معنا هم دا ده چې نوره موږ مستقل حکومت یو، موږ په خپل قوت یو، موږ په خپلې برنامې په خپله مخې ته بیایو. نو حتمي به د عکس العمل د ځان سره لري، ځکه چې په راتلونکو غونډو کې کچېرې په مسکو فرمټ کې وي او کچېرې په دوحه کې وي، دغه موضوع به خامخا راپورته کوي دوی. نو اوس اسلامي امارت یو اړخیز سیاسي اقدام وکړو، د دې سره ممکن جانب مقابل یا نور هیوادونه دې ته وهڅولی شي چې که موږ یعنی یو سیګنال هم ورته چې تاسې 4 کاله ولې د دغه حکومت سره کار ونه کړو، او دوی خو دایم الوخت خپل هغه څه چې دوی په نړیواله کچه هغه سر ته ورسول، مخدر مواد لاړل، تروریزم د منځه لاړو، بیا رغونه شروع ده، ډېر هغه کارونه وشول چې بیدوی نړیوالې ټولنې اوس مثبت عکس العمل ښودلی. مننه. کورابات احمدزی صاحب، ستاسو په رنګ باندې د سرپرست کابینې پای ته رسېدل څه پیغام لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د طلوع تلویزیون اوریدونکو لیدونکو، مهدي صاحب، څکمنای صاحب او ورته منتظرو صادق صاحب، تاسو ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. زه به فقط همدومره وایم چې څلوېښتم د اسد د امیرالمؤمنین حفظه الله هغه وینا چې د وزیرانو د کابینې شورا ته یې کوله، او هلته یې دا چې د کابینې هغه د سرپرست نوم استعمالول دیو نور تېرېدل او یو دایمي، دا په هغه د یو سیاسي نظام باثباته نظام لپاره یو سمبولیک او سیاسي اقدام ګڼو. او د دې د ملت لپاره یو څو نقطې مهمې ګټې دا دي چې د اعلان سره د خپل نظام د مشروعیت یو واضح اعلان ده، یوازې اعلان ده. داخلي ثبات دلته ښودل دي، په داخلي مسلې مثبت کې. دریم د داخلي هغه باور د ولسونو له خوا نه باور زیاتېږي. هغه سرپرست کلمو سره چې کله د ولسونو په منځ کې به د سرپرست نوم یادېده، ځان سره یادېدل به د خلکو اعتماد دا و چې دې نه شاته نورې چې بعضې مسلې شته ده، ممکن څه بل څه مسله راځي. نو له دغه نوم سره دغه بې باورۍ او ختمې شوې. د نړیوالو لپاره یو پیاوړی یو پیغام ده. نړیوالو هغه د دوی سره چې هغه کوم شک او تردیدو او د دوی ممکن د روسانو د رسمي د رسمت پیژندلو سره ممکن دوی ته یو داسې پیغام رسېدلی یا دوی ته داسې ویل سوي ځان سره چې نور هغه د دې بدیل حکومت نور نشته، او هغه د تعامل چغې چې ویلې چې دوی د حکومت سره تعامل وکړو. نو ممکن د دغې لپاره اوس دوی سره په کوم تفاهم ته سره رسېدلي او د دوی د جوړجاړۍ او د دې مسلو د نړیوالو سره ممکن داسې یو پیغامي چې د نړیوالو هغه خلکو لپاره لکه دایمي هغه پروژې یا ډونران چې هغه د افغانستان لپاره ټول د مخو د کارونو ډب کړی وه، ممکن د دې پیغام سره د هغوی هغه مرستې او هغه نورې شیانې ورته راجلب شي. صحیح. یعنې تاسو فکر کوئ چې د نړۍ ته یو مثبت پیغام ورکړ؟ له دې نوم سره دا واضح خبره چې دنیا ته یا نړۍ ته دا یو مثبت پیغام ده، ځکه د 4 کالونو وروسته چې کله اسلامي امارت خلک نوي حکومت را داخل سو، یو دا و چې دوی له حکومت سره نه وي، او بل دا و چې دوی د حکومت په هغه بعضې مسلو باندې نه پوهېدل. د دوی لپاره دغسې دا وزیرانو کابینې چې نه رسمي کولې، هغه د وزیرانو لپاره تقریبا داسې و چې دوی هغه خپله مسلکي وزیران ته ورته معلوم نه و، یو د ټریننګ هغه تقریبا یوه دوره وه. دا اوس د دې په 4 کالو په دوران کې دوی هغه ټولې زده کړې، ټول هغه خپل هغه معیارونه یې تقریبا پوره کړه. نو اوس به دوی هغه مسلکي وزیران چې په کومو وزرو کې نه وو، دوی به اوس په هغې باندې عملي اقدام کوي، او دوی به هغه د دنیا د تعامل سره سم او د یو رښتیني د حکومت لپاره به دوی اوس یو هغه د رسمت چې کوم هغه پېژندنې یا د رسمي د حکومت هغه دوی به په همغې ډول باندې مخکې رفتار کوي. کابینې سرپرستۍ پای ته رسېدو د رسمي مراوداتو برخه کې څومره مرسته کوي له خلکو سره، له حکومت سره، له نړیوالو سره؟ نو د کې شک نشته دا یو سیاسي ثبات رامنځته کوي، یو اداري تنظیم، هغه د ادارو تنظیمونو کې چې کومې شک او تردید راځي دا له منځه وي، قانون جوړونه او چې هغه دغه پالیسۍ دا رامنځته کوي، هغه د ولس هغه رښتونی استازیتوب ته لاره ورکوي، او د رهبرۍ له خوا نه یو تمرکز باندې یو فوکس زیاتېږي. کور آباد. مننه. څمکنی صاحب، ستاسو په رنګ باندې
یوه مهمه مسله چې تل یادېږي، مخکې هم تاسو یو ډول ورته اشاره وکړله، د کابینې د سرپرستۍ پای ته رسېدو د هغه چا لپاره چې پر دې تمه و چې پر دې حکومت کې به ګډېږي، بیا به هم د واک پر ګدۍ باندې کښېني، هغوی ته څه پیغام و؟ نو هغوی خو په دې پوهېږي چې اسلامي امارت په 4 کلونو دا ډېر عمر دی. په دې کې لکه څنګه چې احمدزي صاحب وویل، دلته هر هغه څه چې د حکومت په اډانه کې کمزوري وه، هغه تقریبا اوس مخ په پوره کېدو ده. نو د دې سره به هغوی ته دا پیغام ورسیږي چې تاسې سیاسي هلې ځلې چې د یو حکومت د راتلونکي دپاره کوئ نوره مه کوئ. د مشارکت دپاره هڅې که د قدرت د ترلاسه کولو لپاره؟ د قدرت او د مشارکت دواړو دپاره. یو د قدرت خو په هر حال مشارکت ته د موږ د افغانستان په د 20 کلنه دوره کې چې په جمهوریت کې وه، موږ دا مشارکت موږ ته ډېر په سخت درانده بیه تمام شو، ځکه هغلته د یوه چتر لاندې نه و، د یوه سړي تر قومندې لاندې دا حکومت نه و. موږ عملا لیدل چې په 50 کې به حکومت تقسیمېده. دا د موږ دپاره زهر قاتل و چې موږ افغانانو به دا خوړل، ځکه چې داسې افراد اشخاص به یو 50% نه بر مقرریدل چې هغه به معیار د وزارت نه درلودو، خو چون هلته به دوی وابستګۍ و بل سره په حق کې به یې رسېدلی وزارتي چارج څوک و؟ دوی په عام خبره چې په پچه به یې رسېدلی و، نو هغه به چار څوک ورمعرفي کوه. داسې وزیران وو چې هغه د یوه مدیریت یعنی د یوه مدیریت صلاحیت یې نه لرلو، دوی وزیران شوي وو. بیا به چې کله کابینه غونډه به کېده، هغلته به د موضوع د رایګیرۍ دپاره به ټول 50 په 50 کې ورسره ودرېدل، هېڅ پرمختګ نه کېدو. اوس خو هغه خبره لاړه د منځه، خو دوی باید د دغې په عوض دی ونه چې سیاسي مشارکت دا نوره باید نه ملت مني او نه حکومت مني. یعنی دا د وخت تیره کلمه ده؟ دا تیره کلمه ده، ځکه چې بیا به هماغسې ناندرې راپورته کېږي، د یو تعداد هیوادونو به د دوی په ملاتړ ډلې یا افراد اشخاص به په حکومت کې مقرریږي چې هغوی به د افغانستان لوړې ګټې په پام کې نه نیسي، یوازې به خپلې هغه ګټې چې او چا ورته سپارلې وي هغه به په مد نظر نیسي. نو دې ته په کتو سره اوس دا د خپل د حکومت ځواکمنتیا هم ښیي، او علاوه د دې نه دنیا ته واضح میسیج ورکوي چې اوس موږ سره تاسې هغه څه چې اړیکې لازمې وي د حکومت سره ونیسئ. اوس به نو حکومت په څو مسایلو باندې باید ډېر تمرکز وکړي. یو دا چې د اساسي قانون د نشتوالي دپاره باید لکه څنګه چې وزیر صاحب موږ ته ویلي دي، وزیر صاحب د عدلیې چې 15% کار په شوی دی. هیله ده چې دا نوره تیز شي، ځکه د دغه قانون پر اساس باندې د موږ سره مراودات نوره نړۍ جوړه دي. ډېر جالب شي ته مو اشاره وکړله، 15 سلنه د اساسي قانون جوړښت کار پای ته رسېدلی و. دغه خپله د وزیر صاحب د عدلیې چې کوم سیاسیون ورغلي وو، هغو ته دا ویلي وو چې دا کار 15% شوی دی، خو څو ځله د امیرالمؤمنین دفتر ته تللی دی دا قانون مسودی چې تر څو هلته اصلاحات پکې راشي. نو دا خو ډېره اړینه موضوع ده. یو الهي قوانین دي، هغه نو اول درجه دي، هغه باید هر مسلمان مؤمن مسلمان په دې پوه شي چې زه د اعلی په نیز د ولس په نیز څه مسؤلیت لرم. هغه باید حکومت په دواړو ژبو چاپ کړي چې تر څو خلک د پوهوي دپاره یې ولولي، ځکه په دې کې موږ ډېر کمزوري یو. مسله دا ده چې اوس نو دې ته لار پرانیستلی شوه چې که مخکې خو چې اسلامي امارت خپل خلک مقررول په سیاسي پوستونو کې، دوی د خپل د حاکمیت د پوره باورۍ دپاره یې دا مقررول چې باور وي. اوس نو حکومت دایمي شو، اوس نو د مسلکي خلکو ته اړتیا شته چې په چوکیو کې وګمارلی شي. که وشول چې یو څو مهم وزارتونه لکه دفاعي قواوې چې کومې دي هغه ځان سره ولري، ستره محکمه ولري، مالیې وزارت ولري، همداسې د شؤون اسلامي هغه د حج اقوافو وزارت، عدلیې وزارت، امر بالمعروف وزارت، یعنی هغه کلیدي وزارتونه چې هغه بهرنیو چارو وزارت شو، د ځان سره ولري. د نوره د هغسې افراد اشخاصو ته ورکړي چې هغه په دې بخش کې دوی زده کړې کړې وي. خو
په څنګ کې د خپل هغه کسان هم ورسره وګماري ځکه چې د باور د ساتلو دپاره اوس خو که هر کار کیږي که هر چا وکړو نو مسؤلیت خو اسلامي امارت ته په ورغاړه کیږي نو اسلامي امارت باید په دې کې ډېر دقت نه کار واخلي او دغه پالیسي چې د اوس اختیار شوه چې د حکومت په رسمیت وپېژندلی شو د موږ د بهرنیو چارو وزیر باید په دې عرصه کې ډېر تیز کار وکړي چې تر څو هغو هیوادونو ته چې سوال ورسره پیدا شوی وي هغه ورحل کړي. کور جواد مننه. احمدزی صاحب کابینه ولې 4 کاله سرپرسته پاتې شوه؟ کوم عوامل و کوم خنډونه و او چې د کابینې د سرپرستۍ لامل شوي وو؟ محمدي صاحب ما په لومړۍ خبرو کې فکر کوم چې همدا و د ځان سره چې لومړی دا و چې د اسلامي امارت خلک چې کله دوی په نظام باندې حاکم شو دوی له حکومت سره نوي وو او ځکه هغومره تجربې چې دوی په جنګونو کې لرلې واضح خبره ده چې دوی په اداره کې نه لرلې او دویم دا و چې د نړیوالو لخوا نه هم په دوی باندې فشارونه او په دوی باندې د تعامل چغې کېدل لکه څنګه چې څکماني صاحب وویل د موږ د تاسو وزارت خارجه وزارت متقي صاحب په زرهاو مجلسو کې دغه د تعامل چغې دوی ته کولې او دوی هم همدغه د دوی دا غوښتنه وه نو یوه خبره د دوی له د پاتې کېدلو همدغه وزان سره چې دغه د تعامل مسلې وزان سره چې هغوی او د دوی له منځه تقریبا یو دغسې یو څو تفاهمات وو هغوی اعتماد نه کوو او بل دا نه و او بل دغه اوږده دوره تقریبا همدغه وه چې د دوی دغه نوي وزیران چې مثلا مسلکي نه او دوی د دوی لپاره د ټرینینګونو یا د دوی لپاره د تجربو یو دوی ته دغه اوږد چانس یې 4 کاله ورته ورکړل سه باور لرم په دې باندې دوی هغه ټول شیان څېړنې به کړي دوی هغه تشخیص د وزیرانو د مستحقونو د دوی د خو او دغه باقدر خلکو چې هغوی د وزارت او د خپلو پوستونو هغه وړتیا لري دوی به اوس سنجه کړي او هغوی به یې تشخیص کړي او د هغو خلاو لپاره چې د هغوی مسلکي پوستونه دي یا بسونه دي د هغو لپاره لکه څنګه څکمني صاحب وویلې باور لرم چې دوی به د شاته د ولس د خاموش غږ د خاموش کولو په خاطر او د دنیا سره د تعامل په خاطر باندې به مسلکي خلکو نه دوی هم استفاده وکړي او هغه خلک چې هغوی د په تېرو حکومتونو کې البته په هغوی باندې میلیونه مصرفونه سوي دي دوی باندې د هغې نه مستفید سي او په بعضې دغه مسلکي او په تخنیکي وزارتونو کې یا په شاته په ریاستونو کې بسونه کې به دوی له هغو نه استفاده وکړي. بله احمدزی صاحب اوس د سرپرستۍ له پای ته رسېدو څخه وروسته به موږ تاسو د کابینې په سطحه د څه بدلونونو شاهد واوسیږو؟ نو دې کې به یو داسې چې لکه مخکې مو چې وویلې ځان سره چې دغه سیاسي ثبات به رامنځته شي د ولسونو هغه چې د سرپرستۍ غږ به د ولسونو غوږ ته رسېده اوس به د سرپرستۍ په ځای باندې د وزیر غږ او دې ته ورته د رسمي القابو غږونه به موږ ورسره اورو د ولسونو د حکومت له منځه به اعتماد ختم شي یو وزیر به صلاحیت زیات شي یو وزیر ته کله چې د سرپرست واضح خبره وه چې ده په هغه اختیار کې ډېر شیان نه وو اوس به عامه زیات صلاحیت او اختیارات به ورته ورکول شي دوی به په خپل هغه صلاحیت کې به یا په خپله دنده کې به دوی صلاحیت ولري او بل د ولسونو چې هغه د ولسونو له منځه او د ادارو له منځه چې دوی بیا هغه څه خلاوې نیمګړتیاوې یا صلاحیتونه نه یا د دوی په وس کې څه نه په دې باور لرم چې له دې سرپرستۍ چې دغه کابینه راووتله نو دوی به د ولس لپاره اوس یو ریښتوني هغه خدمت ته به ملا وتړي. بله د تخصصي برخه کې به څومره زموږ سره مرسته وکړي چې اوس وزیر صاحبان د ځانونو سره په ښکتو برخو کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه هغه ځوانانو کادرونه چې میلیونونه افغانۍ د دې وطن پرې لګېدلي دي هغه به څومره وګماري؟ نو دی خو لکه همداسې چې وویلې چې 4 کالونو کې دوی ته هغه خپل کسان چې دوی ته واضح خبره ده چې امیرالمؤمنین یا د دوی هغه رهبرۍ ته کوم هغه کسان چې په نظامي برخو کې دوی په غرونو کې یا دوی سره جنګېدل دوی ته د هغوی وړتیا د دوی هغه استعداد ورته معلوم نه و دوی چې راغله کله په مختلفو برخو کې دوی هلته مقرر کړه دوی ته اوس معلوم سو چې دغه سړی په کومه برخه کار کولی شي او دغه سړی په کومه برخه کار کولی شي نو او د قدر وړ ده چې د دوی هم لغه پخواني د مسلکي خلکو نه دوی یو تعداد خلک په تخنیکي او وزارتونو کې بسونو کې دوی ساتلی دي باور لرم چې دوی به دغه خلکو ته چې لکه دا اوس دا نظام وځي له دې طرفونه چې راووتل او دغه خلکو ته به چې په تخصص یا مسلکي برخو کې دوی کار کوي له پخواني حکومتونه پاتې دي دوی ته به ترجیح ورکړي او هغه کسان چې په خارج کې دي بیا هم به په دوی باندې غږ کوو چې یو تعداد هغه مسلکي خلک چې په خارج کې پاتې دي د دغه سیاسي
هغه بنسټونو له وجې نه دوی باید بېرته دعوت کړي او دوی سره دغو سره په یو ګډه منې ورسره کار وکړي. کوربت مننه. څمکنی صاحب د حکومت مشروعیت بحث ته که دغه مسله راواچوو چې کابینه له سرپرستۍ څخه ووتله، دا ګام څومره اغېز لري او آیا دا ګام به د نړیوال مشروعیت پړاو اسانه کړي؟ دا یو ګام و چې واخیستلی شو. اوس د دغې په څنګ کې چې هغه څه چې موږ خپله د کور دننه ورته اړتیا لرو، اسلامي امارت په دې 4 کلونو کې وښودله چې دوی هغه ظرفیت د حکومتدارۍ لري، هغه یې ثابت کړو. اوس نو په کار دا دی چې هغه څوک چې د بهر نه موږ سې یو غږ کوي چې دا او دا او دا دې وکړي ترسره دي کړي، د هغو دپاره د اوس موږ بدیل باید ولټوو، ځکه اوس حکومت قوي شو، برجسته شو. هغه سوالونه د خلکو سره اوس حل شول. نو اوس په کار دا دی چې موږ افغانان چې دوی راته دیکتې کوي، موږ خپله باید وکړو. موږ ته اوس په کار دی چې په خپلو منځونو کې سره کینو افغانان په داسې یوه حل لاره باندې. اوس خو 4 کاله تېر شوه، موږ هم ولسم په دې پوهېدو چې بعد له 500 کلونو نه په جنګ جګړو چې شاته مو پرېښودلی، پرېږدئ. ما به ډېرو خلکو ته ویل چې تاسې د سیاسي مخالفت نه لاس واخلئ، ځکه داسې فکر وکړئ چې اسلامي امارت په ټاکنو کې دا حکومت ګټلی دی، نو 15 کلنه دوره خو باید پوره کړي. وروسته د دې نه بیا لکه د غرب سیستم چې دی، خو دا 15 کلن دوی په 4 کلونو کې ډېر څه وکړه. اوس دا 15م کال چې پاتې دی، په دې کې ډېر دقت پکار دی او نړۍ هم داسې نه ده. اوس ورځې نه تر بلې ته اوس دا نن هم په دې باندې یو فکر و چې مصاحبې وې د مختلفو سیاسیونو سره چې پاکستان ویلي دي چې 25 نه تر 28 پورې به موږ یو تعداد سیاسیون د دوی په ژبه او هغه د مدني ټولنو فعالان چې هیڅ ادرس معلوم نه دی، دوی به راغواړي په اسلام آباد کې به یو پوهنتون راغوښتلي دي چې بحث وکړي او په ضمن کې خپله د پاوز لوی درستیزې موږ ته شک په بلجیم بروکسل کې تونده وینا کوي، اخطار یې راکړی دی چې تاسې باید بعد له دې نه د هر پاکستاني غچ باخلم. دغه مسایل دي چې د په خپله دلته یو وضعیت ترنګلی کوي. د هندوستان او د امریکې ترمنځ چې کومې اړیکې دي، دلته د روسیې د رسمیت پیژندنې مسله ده. په ضمن کې اوس منورونه دي، عملا د پاکستان پاوز د امریکې د پاوز سره ګډه منورونه ترسره کړل، همدغسې روسانو سره یو ځای ترسره کړل. ورو ورو دا وضعیت داسې ښکاري چې دوی چې د توپ طرف ته بوځي، یعنې سیمه نارامه وښیي. امریکې هم په وار په رسمي محافلو کې ویلي دي چې موږ د پاکستان سره د تروریزم د دوی په اصطلاح د منځه وړلو کې ورسره مرسته کوو. نو دا خبره چې کېږي خو تابن تمویل به هم کېږي، تجهیز به هم کېږي، دواړه به کېږي، ګاډې برنامې به جوړېږي. نو دا په خپله چې موږ ته تر څو پورې وضعیت را خراب شوی نه وي، موږ باید مخکې تر مخکې د ځانه دفاعي سیستم دفاع وکړو. اوس ګوره د ټرامپ او د پوتین په الاسکا کې لیدنه، ګوره ټرامپ ویل چې که تر جمعې ورځې پورې چې دوی ملاقات وکړو چې زه وربند غواړم، کله چې بحث کېږي هغلته بیا د وربند مسله نه ده، د یوه دایمي حل خبره کوي. دا په دې معنی دی چې دوی د لوی قدرتونه د موږ په شان سره په هیوادونو باندې ځانګړي بحثونه لري. ممکن داسې هم شوي وي چې د ایران او د اوکراین په سر سودا شوي وي، فکر په شوی وي چې څه باید وکړو. دوی خو دایم دغه د دوی د برنامو یوه برخه ده چې هلته څه کوي دلته څه کوو. اوس داسې نشي چې موږ بیا د یوه توطیې ښکار شو. د دې ډر شته؟ خو یقینا ګوره دا د پاکستان حالات چې موږ ګورو دا همداسې ترنګلي دي. اوس د ایران چیرته ثبات شته موږ په څنګ کې، د ایران ثبات خو هم نشته که نه. په منځنۍ اسیا کې تاسې ګورئ چې د غرب څومره لاسوهنه ده، هغوی په منظم ډول سره ونډې ورسره کوي. د اروپا اتحاد همدغسې امریکا د دوی سره تمویل و تجهیز کوي. په ډیری مواردو کې دوی غواړي چې د چین او د روسیې ترمنځ منځنۍ اسیا یو داسې حایل کې د دغو دواړو هیوادونو په منځ کې چې دوی سره یو ځای نشي. خو دا دوه لوی قدرتونه هم کوشش کوي چې په منځ کې څوک پرې نږدي، چې حایل له منځه لرې کړي، چې دا له منځه یوسي، د خپل ګرت لاندې ونیسي. هغه د روسان د ورځې نه بلې ورځې ته دوی د موږ سره پولې تقویه کوي
همدغسې په یو هماغلته سیاسي نفوذ زیاتوي. اوس د کافکاز مسله دا عادي مسله نه ده. امریکایان راځي د ارمنستان په د آذربایجان د ایران ترمنځ دغه کومه سرحدي نقطه چې وه چې د جنجال پرې موجود چې د هغه باندې امریکایان مستقیما د باکو او د ارمنستان چارواکي وغوښتل وکړه ورته ویې د لار جوړوم. دا په دې معنی چې دوی ایران او کافکاز ته خپل نفوذ غواړي چې زیات کړي. او په ضمن کې ایران او روسیه هم د آذربایجان دپاره او د ارمنستان دپاره ځانګړې برنامې لري. دا هغه څه دي چې موږ باید د شاوخوا مطالعه کړو او خپل برنامه جوړه کړو. کور د آباد. درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تودې خبرې خپرونه دوام لري. امیدزوی صاحب ښه راغلاست. بحث ته د کابینې سرپرستۍ پای ته رسېدلو پیغام څه دی په اوسني وضعیت کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب تاسو ته درنو میلمنو ته او ټولو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. بخښنه هم غواړم چې لږ ناوخته هیله کوم دا مشکلات شته. محمدي صاحب ټولو نه ول خو یعنې زما په اند چې یعنې کوم صلاحیتونه چې پرون دی لره هماغه نن هم لري. یعنې نن چې کوم لري هغه یې پرون هم لره. نو دغه 4 کاله هم یعنې د دې نه اعلانول هم زما په اند چې یعنې هغه سیاسي رواني اختلالات یې رامنځته کړي وو. بله کوم داسې هغې نه درلوده ځکه چې که چیرې سرپرست او سرپرست هغه د دوی اختیارات او د دوی مسؤلیتونه صلاحیتونه په هغې کې په ډاګه وي، خو دوی د سرپرستۍ سره سره یعنې داسې کوم محدوداتو چې نه وو، یعنې کوم څه چې نن دی هغه پرون کې هم شته وو. خو یعنې یوازینی نقص چې کړی ده هغه په رواني اختلالات بعضې مشکلات یعنې نو بل چاته هم یعنې په سیاسي لحاظ دغه د رواني بهیر څپې د دوی لپاره زیات وي، خصوصا د بهر لپاره مثبت وي، زموږ لپاره منفي وي. نو زه به ووایم چې یعنې دغسې مسایل دا به یو مثال ورته ورکړو، د دې سره نور هغه ورته دې ته مسایل هغه باید په وخت باندې معلوم شي. یعنې هغه که د قانون مسایل دي که نور مسایل دي، یعنې نن سمه ده چې تا د 4 کلن سرپرستۍ بعد له 4 کلو د سرپرستۍ نوم دې ته ایښ وکړو، خو د دې سره سره دې نه مخکې تا په خپله ویلي دي چې یعنې په صلاحیتونو کې هېڅ نه محدودیت نشته، تغییر نشته. نو یعنې غیر ضروري بیا سرپرست نه ورته ویل څه په در خوري که نه. نو زه وایم چې بعضې مسایل هغه فقط یعنې رواني اختلالاتو یا مشکلات یا مثبتو یعنې د سرپرست او نه سرپرست کلمې کوم باک نه درلود؟ نه هېڅ نه وه. یعنې که څه هم یعنې امیدونه توقعات ورته شته وو، یو د عام وګړي په صفت ما شاید دغه تمه درلوده چې شاید بعضې تحولات، بعضې بدلونونه، بعضې کیسې راشي، ځکه چې اوس سرپرست نه چې دا دایمي کېږي بعضې شیان به ورسره وي. یعنې دا په خپله هغه رواني یوه هڅونه وه چې ما منفي طرف ته بوځي یا مثبت طرف ته، هغه به زما در پورې اړه ولري. خو یعنې ما سره یو څه شته وو، یو څه خساره سره وه، خو بالاخره یعنې هماغه اعلان شو چې دا د سرپرست نه وي، دایمي دې وي. خو د دې سره سره یعنې ښه به داسې راغلې وه چې نور هم یو بعضې مسایل هغه رڼه شوي وای، نو بیا به لږ د بېلګې په توګه باید څه شي وای د دې اعلان سره جوړ؟ یعنې د قانون مسله به هم ورسره روښانه شوي وه چې دغه قانون یعنې دا هم ورسره توشیح شو. د نوره داسې چې موږ ډېر افغانان عموما غوښتنه یې ده او په هر یعنې نوي کال ته او د لمانځنې کال ته د ازادۍ ورځې ته سترګې وي چې موږ ته به د پوهنتونونو د دغو مسایلو دغه به یو طرف ته کېږي. نو داسې ډېری داسې مسایل شته دي چې هغه کې یعنې هیوادوال سترګې په لار وي چې کیدای شي د دې خوښیو سره زموږ خوښۍ لا اضافه شي، خو د تاسو سره هغسې څه اعلان ونه شو، اعلان نه کېږي. نو زه وایم چې اسلامي امارت ته د یو اتباع د رعایت په صفت دا مشوره ورته ورکوو چې کوشش وکړي دغه بعضې مسایل چې غیر ضروري وي د هغې نه هغه رانه کوي ښه به وي. حمیدزوی صاحب یوه مسله دا وه چې د یو مشارکت تمه تر دې وړاندې لیدل کېدله
چې د سرپرستۍ یو دلیل هم په عامو مجلسونو کې هم دا یادېده چې ممکن مشارکت رامنځته ځینې کسان اوس د حکومت کې د شراکت په لټه کې وو. فکر کوئ چې په دې سره هغه فکر لاړه؟ بدون له شک نه. ګورئ ما محمدي صاحب چې ویلي چې دغه چاره د بل چا لپاره په ګټه تمامېده، زموږ لپاره نه. اوج هم دغه وه چې یعنې کله هم یعنې د امریکې لپاره تاسو ګورئ چې مخالفینو ډېر توقعات درلوده، خوشحاله به وو، وخت نه وخت به یې دا سیګنال هم رسوو چې بیرته به امریکا راځي، چې شی به وي چې شی به نه وي. د دوی حرکات هم لږ تیز و، ګړندي و، کوشش به کوو چې هلته جلسې و دلته جلسې ونشي. خو کله چې د امریکا لخوا یعنې دا ورته په ډاګه سوه چې موږ افغانستان ته نوره نه ځو، تاسو ګورئ چې د دوی حرکاتو کې مکمل منفي طرف ته انعکاس راغله. تقریبا تر ډیره بریده د دوی هغه مایوسي سبب د دې شوه چې افغانستان د دوی د شر نه خلاصه شي. نو زه وایم چې دغه تر اوسه پورې چې د افغانستان په قبال کې د مشارکت او دغه مسایل چې مطرح کېدل دا د افغانستان په خیر نه و، دا د افغانستان په ضرر و. ځکه چې هلته یعنې د کیسو نه کیسې پیدا کېږي، هلته چې د دوی ناسته، د دوی چاته توقعات، د دوی ځان لپاره اپشنونه په دې کې لټول، هغه د افغانستان په ضرر و. نو ځکه زه وایم چې کیسې چې رڼې وي، په وخت رڼې شي، دا په خیر وي، دغه د افغانستان لپاره په خیر وي. د 4 کاله چې د سرپرستۍ نوم ساتل شوی ده دا د افغانستان لپاره کومه ګټه نه ده کړې. بله، او د دې ترڅنګ د دغې سرپرستۍ کلمې د نړیوال تعامل لپاره د نړۍ سره د روابطو جوړولو لپاره کومه ګټه او کومه لار اسانه کولی شي؟ ولې نه ګورئ، یعنې زه د یو بهرني په صفت چې یو چا سره یعنې تعامل کوم، اړیکې غواړم، تجارت کوم یا ورسره څه توافقات رامنځته کوم، نو تابع ده چې ما سره د ده هویت، د ده تصدیق او د ده اطمینان دا زما لپاره شرط ده. یعنې تر هغې پورې زه نشم کولی چې په پوره اطمینان ډاډ سره د ده سره کوم داسې مزل وکړم چې هغه یعنې اوږدمهاله واوسېږي، ستراتیجیکل واوسېږي. یو د اړتیا پر مهال مزلونه دي، هغه خو یعنې د نابلده سړي سره مونږ یو مخامخ شو، یوه کیسه ده سره وایي چې دا زما په نه ضرورت را پکې، زه د ده نه ضرورت را پکم. خو دلته فقط د اړتیا پر مهال خپل ضرورت رفع نه ده، بلکې یو نظام د خپلو یعنې د ستراتیژیو په توسط چې هغه اوږدمهاله وي، باید توافقات او باید تفاهمات دغه رامنځته کړي. نو بهرني سره به طبیعي خبره ده چې دغه اندېښنه شته وه، دا وه چې زه اوس کوم توافقات یا کوم تفاهمات چې کوم دغه څومره ډاډمن دي، دا نن دغه کس شته سبا ته نه وي، دغه سرپرستي یعنې دا یو ګومګو حالاتو، یعنې نه شوی کولی چې داسې پوره تدبیر سره، پوره تصمیم سره یو څوک مخې ته راغلی وه. نو د دې لرې کولی شي چې هغه عرصه کې هم لږ څه اسانۍ راوړي. کورجابه احمدزی صاحب، مخکې تاسو د کورني ثبات مسلې ته اشاره وکړله چې د کابینې دایمیتوب ثبات سره مرسته کوي. داس په داس حال کې ده چې زموږ د ډیر وخت را په دې خو حکومتونه مو ډیر ثبات نه لري. په اوسني وضعیت کې د دایمي ثبات لپاره مو دغه مسله څومره ګټوره ده؟ محمد صاحب محترم، موږ او تاسو وکتل د تیرو هغه حکومتونو ته په کتلو باندې او د نړیوالو د داخلي او د خارجي د نړیوالو هغه د استخباراتو د مستقیما او د غیر مستقیما د مداخلو له کبله چې کله د موږ حکومتونه هغه ثبات خواته نږدې سوي دي، هغوی یو اړی ګړی د موږ په وطن کې بیا راپیدا کړي دي، د کې شک نشته. موږ او تاسې د امارات له راتلو سره د 4 کلونو په اوږدو کې موږ او تاسې بیا ګورو چې دوی ولې مثلا هغه د مشروعیت یا د دغې فضا ته سره نه نږدې کېدل. دنیا دوی ته چانس نه ورکوي او هغه د رسمیت مسله یو طرف نه ورته ډېره مهمه ده ځان سره چې دوی ولې په رسمیت نه پېژني. نو د رسمیت موضوع په خاطر باندې هم دغه کابینه یا مثلا دغه اوږده موده چې دوی په اصطلاح باندې هغه نه کړه ده سرپرسته وه او سرپرسته وه. نو په دې باور لرم ځان سره چې نړیوالو ته نور دغه د دوی هیلې نور ناهیلې سوي دي او دوی نور پوه سوي دي ځان سره چې د دې شاته نور بل بدیل حکومت نشته ده، او په دې باور لرم چې دوی د هم نور په دې قانع سوي دي او ممکن د دوی لپاره هم کوم سیګنال ورکول شوی. یعنې د کابینې دایمیتوب دا خبره یقیني کړه چې دوی به نړیوالو سره دې تعامل ته نور نږدې سوي دي چې دوی نور د نوره دنیا هم په رسمیت وپېژني او یو بل دوی د رسمیتو او د دوی دنیا سره د یو بل حکومت ته قدم واخلي. او اوس د دې وخت دی؟ د دې وخت رسېدلی ده. صحیح. سمکرۍ صاحب، کراسو
کورني مسلې ته په دې برخه کې د کابینې د سرپرستۍ پای ته رسېدو تاثیر به په کور دننه څه وي؟ دلته خلک غوښتنې پوښتنې لري. او مخکې بحثونو کې دا خبره رایاده شوه، خو خبره دا ده چې ولس خپلې غوښتنې لري. ولس په اوایلو کې خپله دوی دپاره تر ټولو امن ډېر مهم و چې دغه اوس شته، او هغه د نړیوالو چې کومې غوښتنې وي چې نشهیي توکي دي هغه اوس هغه د صفر ته رسېدلي دي. خو زه په دا هم ډارېږم داسې نه چې نړیوال په غوسه شي چې ولې مو دا بند کړل، یو وارې د سړی بحث سره وکړي وکنه. زه والا کله کله ورداسې سوچ راته پیدا کېږي چې موږ هغه اول امارت شاید یو مافیوزو لخوا داسې تصمیم نیول شوی وي چې دا یې منځه وړو ځکه د دوی هغه ګټه واټه یې منځه یوړه. نو د دې نه تر څنګ ګوره افغانستان اوس یو فرصت لري، یو ډېر ښه فرصت دی. حکومت مو په ټوله خاوره باندې یو حکومت تسلط لري. دا به خلکو ته عادي برېښي، څوک به وایي، خو موږ ته عادي نه ده دا خبره. که څوک دا فکر وکړي چې پخوا هم داسې و، هېڅکله داسې نه و. موږ افغانستان حتی شاهي حکومت کې په شاهي حکومت کې هم بعضې مسایل پلل کېدل، خو په دا کچه نه وو، ځکه هغلته هم یو څو محدودو خلکو سره په ټولنه کې اړیکې وي، د ټولو سره نه وي. هماغه باعث د دې شوه چې دوی غافل د خپل وضعیت نه بهرنیانو په شکلو د اشکالو سره ډلې ټپلې خپلې تمویلو تجهیز کړل، نن یې بسلې موږ ټولنې ته چې عملا دوی لاس په مبارزاتو شروع کړو. په هغه وخت کې چې د کابل په پوهنتون کې همدغه څلور ډلې وي چې په خپل منځ کې حتی فزیکي برخورد یې وکړو، یو بلې سره ووژل. هغه وخت کې د احزابو دپاره د کنټرول دپاره داسې یو کوټلې برنامه نه وه چې هغې پر اساس دوی لکه څنګه چې ضرورت و همغسې کار یې کړی وی. خو وروسته بیا دغه ډلې د افغانستان د دښمنانو لخوا جذب شوې، هغوی ورته تمویل، تجهیز، ټریننګ د هر څه ورکړل. همغه و چې افغانستان یې د تباهۍ لوري ته یوړو. په همغه وخت کې همغو سیاسیونو دغه فکر یې ونه کړو چې ولس ته یې مراجعه کړې وای چې ولس څه غواړي. په هغه وخت کې نوم به یې نه یادوو، د دفاع وزیر و، څوک به چې ورته راغلل نو هغه به ورته وایي چې 18 میلیونه نفوس د افغانستان دی، موږ د 8 میلیونو ته هېڅ اړتیا نه لرو، یوازې موږ ته 10 میلیونه کافي دي. او دغه خبره به هم کوله چې په یوه مچ باندې به زه د ټانک ډاس کوم. دا خپل هغه څه و چې د ټولنې په لوی لاس راپاروله. موږ ټولنه په هغه سټیج کې نه وه چې دوی هغه نظامونه ورته راوړل، چې دوی هغه فکرونه ورته راوړل. موږ ټولنه بیخي ماقبل د فیوډالي وه. دوی هغه څه راوړل چې هغه د پرمختللو هېوادونو برنامې وي. دا اوس هم په د 20 کلونو کې په زور په خلکو باندې دیموکراسي په د وجود کې ورننه بسله، لیکن دیموکراسي ځای نه نیو. ته چې کله په یو سیستم باندې پوه نه شې نو ته به څه وکړې، خو ته به حتمن وي چې انحراف به کوې په دا کې. اوس هم د دې وخت را رسېدلی دی. او دا حکومت ته زه وایم چې که څه ته دوه مسؤلیت لرې، داسې نه دی لکه نوره حکومتونه. حکومت وړاندې شو، ته هم د حکومت مسؤلیت لرې او هم د دین مسؤلیت لري، د دواړه لري. دغو دواړو ته په کتو سره ته به ډېر د دقت نه کار واخلې. خلکو ته خپل نظریات لکه څنګه چې دي هماغسې ورې کوي. خلک په دې باندې پوه کوي چې اصلي موضوع په څه کې ده، ولې موږ یو اتحاد ولرو، یو اتفاق ولې ولرو. اوس ګوره موږ خو د چین نه فکر اخلو، د لویو هیوادونو د مشرانو نه چې دوی اظهارات کوي. نتنیاهو هغه د کلیپونه اوس هم شته، هغه وایي چې موږ نه غواړو چې په نړۍ کې داسې یو اسلامي حکومت ولرو چې د هغې نه بیا موږ ته ستونزې راولري، خطر جوړ شي. همدغسې بوش کله چې 18 سپتمبر موضوع دوی راپېښه کړه، په همغه وخت کې د خپله دا ووی چې موږ ته که داسې یو نظام چې هغه اسلامي قوت ولري، په اسلامي اساساتو باندې جوړ شوی وي، نو موږ ته به داسې ستونزې را پیدا کړي لکه د اندونیزیا نه به اراضي تر اسپانیا پورې وي، نو بیا به د موږ ته دار د سر وي، بیا به موږ نشو تر کنټرول لاندې راوستلی. دوی دایما کوشش کوي چې دغسې رژیمونه قوتونه رامنځته نشي.
موږ باید د ډېرې حوصلې نه ځیرکتیا نه کار واخلو. د غرب سره باید موږ اړیکې داسې وساتو چې لکه ښایي هم د شرق سره باید وساتو. جمع بندي کې بیا درته راځم همدې مسئلې ته. حمید زوی صاحب بحث به راغونډ کړو، جمع بندي به وکړو، څه کول پکار دي؟ کابینه له سرپرستۍ څخه ووتله، د امارت 4 کاله پوره شول، 5م کال کې روان یو. محمدي صاحب هغه نقاط چې دغه ملت ترې ځورېږي هغه نکات د په ګوته شي او د هغې د حل لارو لپاره د هلې ځلې شروع شي. یعنې موږ 4 کالو کې موږ د څه نه ځورېدو؟ تجار د څه نه ځورېږي؟ عامي د څه نه ځورېږي؟ اوناس او ذکور، سپین ږیری، ماشوم، د دوی څه ضروریات دي او د دوی څه حقونه دي چې هغه باندې هغه موږ په ګوته کړو، نو موږ کولی شو چې د حل لارې ته ورشو. یعنې دا بار موږ دغه کیسه کړې چې نن نړیوال سټیج کې نن د مخالفینو په خوله داسې هیڅ نوع ابزار د دوی سره پاتې شوي نه دي چې هغه د افغانستان ستا یعنې سیاستونه چیلنج کړي او یا هغه یعنې ته چایلکونه واچوي. بعضې هغه مسایل دي چې ستا موږ د خپل د کورني غفلت له واجې یا د نه تفاهم له واجې موږ په خپله دوی ته په لاس کې ورکړي دي. نو زه وایم چې هغه نکات که هغې ته موږ د حل لاره پیدا کړو، نو موږ مشکلو ته هم د حل لاره پیدا ده. موږ تعاملاتو د زیاتولو، تعاملاتو د پراخولو ته هم یعنې د حل لاره پیدا شوه. دلته اوس یعنې مخکې اشاره وشوه چې اوس دا د مشروعیت او رسمیت مسله ښه چې تر اوسه پورې زه په خپله ما ځان په رسمیت نه پېژندو، یعنې زه سرپرست وم، نو نړۍ مې څنګه پېژندلی وای؟ ما خپله ځان اوس خو دا کشال هم حل شو، اوس خو دغه حل شوه، خو 4 کلو کې دا کیسه حل شوله. اوس راځئ چې هغه نقاط هم حل کړو کوم څه چې ستا د ټولنې، ستا د باور، ستا د ارزښت ضرورت ده. هغه مسایل هم حل کړو چې نړیوالې 4 کاله د بهانې په شکل تاووي راتووي، منطقه د بهانې په شکل تاووي راتووي. زه د پاکستان ادعا دغه د امنیتي اندېښنه څنګه ورکه کړم؟ زه نړیوال سټیج ته د ده غږ څنګه کاذب ثابت کم او هغې ته یې وښیم که څه هم دوی پې پوهېږي هم یعنې یو سیاسي تمثیل ته ضرورت لري چې ته باید په نړیوال سټیج کې شتون ولري او همغلته د ده کیسې لپاره دفع ووایي. دا هله ځکه وایي شم چې حد اقل زه خو د نړیوالې ټولنې سره نښلون بیا مومم، هغه سټیج ته ځان ورسوم. نو زه وایم چې هغو سټیجونو نه چې زه راودرول شوی یم، ولې راودرول شوی یم، هغه نقاط مطالعه کړم او هغې کې بیا لږ ګړندیتوب ورکړم، نو به کولی شم چې مشکل حل کړم. تر څو کله چې زه نه غواړم، یعنې تر څو پورې چې زه په ځان رحم ونه کړم او تابعید ویل شوي چې خدای هم په موږ رحم نه کوي. نو زه وایم چې مسایل زموږ سره په لاس کې دي. اکثره خلک وایي چې زموږ کلي د هغې سره ده، د دې سره ده، د مشروعیت او رسمیت او دغه ده واغه ده. باور دې وشه زه چې د افغانستان وضعیت اوس څومره چې تحلیلوم، والله چې د مشکلو حل کلي هم زموږ سره وي، د رسمیت کلي هم موږ سره وي، د مشروعیت کلي هم زموږ سره وي. خو دا چې نه یې کاروو هغه بېل بحث ده چې یعنې یا په هر شکلو د اشکالو په هر نوم عنوان باندې یعنې هغه پاتې شوی ده، امکاناتو وي که نور مسایل وي هغه بیل بحث ده. خو واقعیت دا ده چې موږ ډېر غني د هر څه نه غني یو، د رسمیت نه، د سیاست، د مشروعیت، د هر څه نه، خو چې کار نه ترې اخلو دا زموږ غلط. یعنې اوس د دې وخته را رسېدلی 4 کاله تېر شوي دي چې دغه کشالې او غوښتنې پوښتنې ځواب کړو. ګورې محمدي صاحب دغه 4 کالو کې د نړۍ مشکلات هم باید ته وسنجوي چې د روسیه او اوکراین سره اخته وه، اوس روسیه د امریکې سره تقریبا تفاهماتو ته نږدې ده. او نو چې کله د روسیه د اوکراین سره کیسه ودرېږي دغه معادلات به داسې نه وي چې د پوتین سره پوتین هم د امریکې لپاره څه ونه کړي یا امریکا د پوتین ګټې ته احترام ونه کړي. نو د دوی ګټې د امریکې ګټې په څه کې دي هغه تا ته معلومه ده چې هغې په جنګ کې ګټې نغښتې دي. هغې اکثره دا وایي چې زه سلاح خرڅوم، ډېر په علني وایي چې زما سلاح خرڅېږي د اوکراین، یعنې کني زما لپاره نوره څه شی ده، خو زه مرګ و ژوبله دغه نه غواړم، کني سلاح زما تجارت دا عایدات دي. نو زه وایم چې فرصتونه به له لاسه نه ورکوو. هغه چارې یعنې اوس نړۍ مصروفه ده، خو ورځ تر بلې دغه تحولات راځي، بدلیږي او افغانستان د اسیا زړه ده. د دې لپاره ډېرې ستراتیژۍ اوس هم منتظرې دي، ځکه بې افغانستان هغه ستراتیژۍ ناتکمیلې دي. نو زه وایم چې بیا داسې وخت کې تا به مکمله منه آمادګي هم ورته نه لري،
بیا به ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ وي. کوشش وکړئ د فرصت پېژندنو نه ښه درک ولرئ، هغه وپېژنئ، هغه مطالعه کړئ. یعنې دا ټول مسایل ځان هم مطالعه کړئ چې زه څوک یم، زه څه لرم، زه حتی یو روغتون لرم، ښه روغتون نه لرم، زه سړکونه په مکمله معنا لرم نه یې لرم، زه هم د اوس هم داسې ډېرې لرې پرتې ولسوالۍ دي چې حتی اوس هم سړکونه په خرو باندې یعنې هغوی ځای ته هغه اکمالات کوي، خپل د ژمي غله او دانه وړي. نو زما لپاره کارکردګۍ او د کارکردګۍ بیا خصوصا د افغانستان لپاره دغه فرصت د دې نه پېژنګلي په دا کې ښه زیار باسل، هنر سره کار کول، دا فکر کوم چې د نظام واجبه ده او مسؤلیت ده او باید وایي کې او آمادګي ولري د راتلونکي برنامو لپاره. کور جواد مننه. احمدزی صاحب ستاسو په رنګ باندې اوس څه کول پکار دي؟ نو زه فقط آخري خبرې به په دوه نقطو باندې راټولې کړو، او یوه دا چې د نړیوالو لپاره هغه د تعامل مسله ده چې دلته اوس پرونی غږ د نن غږ سره فرق لري، ځکه د موږ تاسو وزارت خارجه ډېرې چیغې دنیا ته وکړې چې تعامل او تعامل ژبه د سره استعمالو او له دنیا سره موږ تعامل کوو. خو فکر کوم چې اوسنی دا د رسمیت مسله راغله، دې مسلو کې به دا خبره واضح یو بل پیغام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دلته پراته دي او د ملګرو دفترونه دلته دي. نو د ما په نظر باندې د دنیاوالو لپاره که د ملګرو ملتونو چې په افغانستان کې دلته یونما هغه سیاسي استازوري کوي ځان سره د دوی له ادرس نه که د نړیوالو ته چې هغه سوپر هیوادونه دي یا د سیمې هیوادونه دي او هغوی دلته په افغانستان دننه دلته یو مجلس ونیسي او دنیاوالو ته دا پیغام ورکړي چې موږ تاسو سره د نړۍ سره په هره برخه کې موږ تاسو سره تعامل کوو. هغه تشویشونه چې نړیوال لري چې هغه مخدره موادو سرتاسري امنیتو د سفارتونو ته ګواښونو هغه په افغانستان کې اوس لرې سوي دي او د دنیا او د دنیاوالو لپاره په هره برخه کې چې افغانستان د اسیا زړه ده او د یو مملکتونو له خوا نه د چین د مملکتو ته د ټولو ته یو بهترینه موثرتي لاره ده، هغه ټول شرایط ورته برابر دي. دوی په دې باندې دلته قانع کي او دوی ته نور هغه د پروژې ډونران او چې دوی چې هغه کومه اقتصادي پروژې دي دوی باید نور دې ته راوړاندې شي. دویمه موضوع په داخلي د موږ تاسو په ماره چارواکو باندې غږ کوو چې اوس هغه ګونګ له حالت نه نور باید یې باندې راوځو چې هغه دوه نقطې دي. اگر چې د موږ تاسو وایان ذبیح الله مجاهد د پرون نه په خپل فکر کوم ټویټ کې ویلي دي چې واضح چې د نجونو د مکتب لپاره اوس په نوې ستراتیژي او فارموله باندې کار روان ده. نو زه فکر کوم چې د نوي له دې اعلان سره که دې ته هم داسې یو لاره برابره شي، فکر کوم چې دنیاوالو اعتماد به هم زیات شي. او دویمه مهمه موضوع خدای وکړه چې د سیاست سره ټکر کې نه وي، دغه د ملي بیرغ موضوعګانې ډېرې زیاتې دي، دغې لپاره هم د یو حل لاره پیدا شي، یا د تل لپاره خاموشه شي او یا که چېرته کوم ټکر کې نه ځان سره نو اسلامي بیرغ د تحریک بیرغ په نام باندې او د ملي بیرغ د نړیوالو په بیرغ په نام باندې وپېژندل شي. دا به د ولس او د حکومت لخوا نه د بله یو مثبته حرکت ته لارې. کور جواد مننه. څمکنی صاحب اوس څه کول پکار دي؟ تر ټولو مهمه دا ده چې اوس حکومت د ولس د راخپلولو دپاره اوس ګوره ولس خو ورسره دی، اوس هم ورسره دی. بله دا چې د حکومت په مقابل کې پورته کیږي نه، دا په خپله په یوه شکل د اشکالو سره د حکومت نه ملاتړ دی. دا خو ګوره موږ دایما دپاره یوه موضوع د یو نازکې پردې لاندې ساتلې ده. دلته 20 کاله غربیانو کار کړی دی. هغه هلک چې کله شوی دی د جمهوریت د پای ته رسېدو سره هغه 20 کلن و چې ځوان دی. اوس دغو کې داسې نه ده په دا هر کال د پوهنتونونو نه د مدرسو نه چې نه فارغېدل تقریبا د 15 لکو پورې خو ځوانان فارغېدل، هلکان او نجونې. په دغو کې اوس خو د ټکنالوژۍ دور هم دی، یو څه چې ته وغواړې په عین واحد کې ته هغه سرچ کولی شي، بالاخره تا په مخ کې پراته دي. مونږ چې د ټولو سره مقابله ونه کړو مونږ بیا ناکامیږو. نو چې مطلق ناکام شوي نه وو، نور را باندې زورور نه وي شوي، مونږ باید د وخت د موسم سره سم حرکات باید پورته کړو، زر زر په دې باندې کار وکړو چې د شریعت په رڼا کې څه شي مونږ کولی شو. دوی خو اوس فرمولې لري، مونږ څه فرمولې ورته پیدا کوو چې تر څو مو هم دین ساتلی شوی او هم افغاني ارزښتونه ساتل شوي. نو اوس د وزیرانو خو دا اوس چارې پیل شوې
مخکې خو خلکو دا ګیله نه تر کوله خو دا هم دا وي چې زه سرپرست یم ولس به هم وي چې ته اوس سرپرست وزیر یې. اوس خو دوی دپاره هغه سل په سلو کې مسؤلیت دوی په غاړه کې پرېوتو. هر وزیر مجبور و مکلف دی هر هغه څه وکړي لکه په هغه وزارت پورې چې اړه لري. نو د دې دپاره چې موږ په ډېرو هغه کې ډېرو کامو مسایلو ته موږ اړتیا لرو چې موږ دغه کورنی مشروعیت شته لیکن تایید کړو، داسې تایید کړو چې هیڅ چاته بیا په راتلونکي کې دا سوال پیدا نه شي چې موږ یې نه لرو. دا ټوله بانه د وړه او زاړه غوښتنه ټول موږ په یوه لویه جرګه ختمولی شو. د دغې لویې جرګې نه د هېڅ څوک ویره نه لري، هېڅ څوک دا جرأت نشي کولی چې دوی ووایي چې موږ شرعي نظام نه غواړو، هېڅوک دا جرأت نشي کولی چې وایي چې موږ امارت اسلامي نه غواړو. دا څوک نشي ویلی ځکه په د یوه مرکزي مستحکم حکومت په وجود کې د افغانستان د 50 کلنې تخریب شوې ټولنې اړتیا ورته لري چې دا موږ ولرو چې تر څو موږ صلح او ثبات رامنځته کړو. کور دې آباد. د باس درنو ګډونوالو له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه، کور مو آباد. درنو لیدونکو له تاسو خپلو ټولو درنو همکارانو په مننې. زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې. تر بیا د خدای په امان.